د ایران او امریکا د کړکېچ د تازه موضوعاتو د بحث لپاره سره د سیاسي چارو شنونکی پخوانی ډیپلوماټ عزیز ماري صاحب د سکایپ په کرښه مل دی. ماري صاحب، ستړي مشي ټاکل شوی چې په عمان کې د ایران او امریکا خبرې پیل شي. د دغې خبرو اصلي موخې څه دي؟ مننه. د سلام پروتوکول سره به دویم چې دوی له اول نه دواړه پیدا چې دوی خبرو د سره کینی همدغسې ناندرې وي، خبرې وي، یو بل ته اخطارونه ورکول، ګواښونه یې کول او د جنګ د دې خبرې کولې. دوی هدف هم دا و چې په بل باندې فشار خصوصا امریکا او هم د ایران راولي کښېنئ خبرو ته. او دا پیدا مخکې له دې نه سناریو د مسایل د پوتین سره روسیې سره شریک شوي وو. ایران هم په دې پیدا هغوی هوښیار دي چې جګړه خو د دواړو هېوادو په تاوان ده او دواړه هېوادونه په دې پیدل که جګړه وکړي تاوان کوي. هم د امریکا ګټو ته په خلیج کې، په سیمه کې، په تنګي ترموز کې خطر رسېده ورته او ایران ته هم خطر رسېده، تعزیرات او محدودیتونه پرې بندېدله، بمبارد پرې کېده، اقتصادي مشکلات ته پېښېدله. نو خامخا دوی زیاته کیني سره خبرې کوي، خبرې خپل شرایط وړاندې کوي. یو مسله خو دوی وایي چې مثلا غني سازي د هستوي پروګرام د یورانیم د اتوم مسله د مهمات یو دا ګمان کوم د دې د اجنډا مهم اهمیت ته باسي ځکه یا انټرنیشنل اټومیک انرژي پروګرام چې په 1950 کال کې جاسه هغه اسیم اجازه نه ورکړي ایران ته چې اټومي وسله جوړه کړي او که په پټم جوړه کړي بیا د شورای امنیت ملل متحد سازمان د اوم فصل پر بنیاد باندې کوای شي حمله وکړي ځکه شورای امنیت 15 غړي چې بیا فیصله وکړي بیا په دې باندې حمله کېدونکې ده. یعنې محدودیت یې پلټنې کې خپل پروجیکټ طی کوي. موضوع ټوله د ګټو د شراکت ده، د دوی خپلو د مسله د اسرائیل، مسله د فلسطینیانو د غزې، مسله د سوریې او د ترکیې دغه باندې بحث کوي. هلته مسله د انرژي ده. دغه جګړه چې له اعتصاب سره ورته وکړي له 2011 او 2014 چې په سوریه او له دې خوا راپیل شوې ته دلته د غزې او دا ټول مشکل د لواطا د څه ګاز مسله ده په ایفا بندر کې. هغه که پایپلاین تېرول مسله ده چې امریکا غواړي له قطر نه کویت ته، عراق ته، سوریې نه او بالاخره مدیترانې ته پایپ تېر کړي او دغه 450 میلیارده متر مکعبه ګاز دې دا ورسوي او سپلای کړي ځان ته اروپا ته. دلته خطر روسیې ته، د روسیې ناسنیوان ناسنیټو ته خطر و چې دغه د څه کېږي. ایران هم دوم هېواد د تولیدي بال روسیې د ګاز په هکله باندې او دی زیات اثر لري په اوپک په دې جوی کې. هلته د خپله د عربو 50 کلن پروګرام سر نکسن په 1901 کال کلاسي کړی و چې باید څومره مقداره تیل باید استخراج کړي او بیلر او په ډالر باید وپلوري. دغه لپاره سیټلمنټ بانک هم جوړ شه په سویس کې چې په پیسه تبادله شي. په صورت دغه مسایل دي. نو دوی راځي په هغه مسلو کې غږیږي چې ایران ته وایي ځکه دغه جنګ چې روسیې وکړ سوریه او د جوی کې چې دلته دوی منځ کې تفاهم راځي. د غزې مثلا په همدې وه دلته اوس ایران سره غږیږي چې وروره موږ تاسو ته خو مشکل ایران ته جوړ شه. په لبنان کې دوی نیابتي جګړې په حزب الله کې ختمې شولې، په سوریه کې بشار الاسد دوی متحد له منځه لاړه حکومت یې او یې خواته بیا نو په غزه کې هم دوی اسماعیل حنا او دا خلک ووژل شوله. پاتې په اوسیانو کې انصار الله ده، په غمدین کې ښار ده. ایران هم په دې پوهېږي چې نور هلته زه چې نشم کولی. نو دې خواته یو روسیه ورته ولاړه وه، چین و حمایت یې و دې سره ځان کې کړی و. روسیه او چین په ایران هېڅ باور نه کوي ځکه د حزب توده او د حزب خلق د پخواني دوسیو کې دوی پوهېږي. د ترکیه متحد امریکا د په ناتو د جوی سره او د ترکیه هېڅ وخت اړیکې او اعتماد په ایران باندې نه کوي. عراق هم اوس نو پلاوی نه د بر علاوه تاریخي او سره دښمني هم لري، اذربایجان هم لري، افغانان هم افغانستان هم خاطره نه لري. دی په دې باندې پوهېږي چې د روسیې حمایه که لاس ورکړم بیا به نو او یا که تفاهم د پوتین او د ټرمپ په منځ کې راغی ایران نو هېڅ ده. نو په هغه لحاظ دایم لیوال ده چې خبرو ته سره کینی. نو امریکا اوس غواړي او څه سره شرایطو ته لري چې حدود یې دغه دي، د ما سره خطونه دغه دي، نور دې جوی کې او دې په عربو کې او مثلا په دې منځنۍ ختیځو په مثلا دا څه ورته وایي د خلیج عربي هېوادو کې خاورمیانه کې به دلته به نور غرض نه کوي او نور د ما ګټه خنډ نه جوړېږي. نور محدودیتونه د همدې دي چې په پټه باندې دغه بعضې شیان چې خلاف دي اوپیکو د جالو ګالف او جي سي سي و دوی باندې خرڅوي په پټه،
دا مرتوای چې دا نور غرض په دې باندې ونه کړي. سم مشکل اساسي دا ده او خامخا دوی په تفاهم باندې رسېږي ځکه نور زور وس نه لري او که بیا نور کچي که تفاهم د روسیې سره وسه او په ایران باندې محدودیتونه وضع کړه د ایران توکي هسې هم اروپایي هېوادونه نه اخلي او کېږي چې او دوی ته قیمت هم تمامېږي. دا نور سیمو کې خو خامخا ورته ګوري دوی مارکېټ بازار لټوي ځکه افغانستان ته ځي او راځي. بیا نو کېدای شي محدودیتونه پرې وضع سي او کېدای شي ښه قوي افراطي ډله دوی ته ورننوځي ځکه ملت د ایران هم د خواخوندي نظام خوشحاله نه دي. هغوی غواړي د مقتضیات د نړۍ سره ځان عیار کړي، دغه میتود او سیستم او دغه نظامداري هغوی ته مشکلات جوړ کړي. نو په ټوله کې بیا دوی په دې باندې پیښه او نخابه یو ناسته به کې امریکا سره به شرایط بمني. بلکل مارس صاحب، ټرمپ او نتنیاهو په خپل روسي لیدنه کې البته ایران ته خبرداری ورکړو که چیرته هر هغه څه چې امریکا او اسرائیل غواړي ونه منل شي نو د دوی به اخرنی اقدام پوځي وي. په دغسې یو حالت کې ایران ته آیا واقعا دغسې یو څه به ایران ورته غاړه کیږدي او یا هم یو پوځي شخړه به دغلته په سیمه کې بله رامنځته شي؟ ګورې زه ګمان نه کوم چې پوځي شخړه منځته راسي. امریکا خو بیا مستقیم داسې نه کړي خو خامخا به اسرائیل ته وایي چې عمل به کوي. بیا اسرائیل متحدین هم دیجې کړي. بیا څه خبره خو اوس ګورو تغییرات را روان دي. که دلته غواړي چې یو کردستان جوړ سي، دې خوا ته یو بلوچستان جوړ سي او نقشه په اروپا کې کته کېږي. سوریه غواړي ته کنټرول یې ورکړي اسرائیل ته. ترکیه وایي نه ما ته راکړه کنټرول یې. دغه زیرمې هر څه بمبار کړه له منځه یې یوړ چې هغه نور احتیاط وسي. سیستمونه بدل سوي دي. همدغسې فیصله کړي چې غزه باید تسلیم سي اسرائیل ته، اسرائیل باید پراخ سي. ایران د ده مخالف ده. ایران دا نه غواړي چې مثلا که نن یې غزه او مثلا جولان خو ونیوه کېدای شي کراکری د سوریې بعضې نورې برخې سره ونیسي، سبا ته بیا ځي اردن ته، لبنان ته ځي، بیا دغه خپل امپراتوري لویي بیا نو لوی خنډ جوړېږي د ایران لپاره. دا هڅې کوي په دغه مسایل. دلته ورته مشکل د غرب همدا جوړېږي، دا کار به نه کوي. پوځي لحاظ نه کوي خو مونږ ته که بیا چیرې محدودیتونه پرې وضع سوله دا یو کال کولی شي تنګي هرمز که مشکل امریکا او د جوړوي شي هغه کېدای شي دوی په خپلو پایپو باندې دا مشکل حل کړي. نو بنان که بیا چیرې دوی په یمن کې هم کیسه سولې بیا یو افراطي ډله خانخوا دی ډارېږي. اوس هم دا دیوال نه جوړي افغانستان او پاکستان په منځ کې. اوس هم ډارېږي له عراق سره دې خو کوم چیرې نه سي، اذربایجان هم یې ډارېږي. نو بنان بیا افراطي ډله که لاړه دا بیا بې ثباته کوي. که ایران بیا بې ثباته سي بیا بېرته راټولول ډېر مشکلات لري په ایران کې. هغه سیستم همدغه بې ثباتي او په سیمه کې دغه روسیې لپاره څه ډول پیغام ولري ستاسو په نظر؟ روسیه که چېرې تفاهم له امریکا سره دوی سره وکړي بیا ایران لا خوشحالېږي چې بې ثباتې دي، د خپل ګاز او انرژي ښه تولید کېږي، ښه پیداوار هغه پیدا کوي، مارکېټ ښه قوي پیدا کوي. ایران کوم خاص کومک د اقتصادي لحاظ روسیې ته نه کړی ده نه کوی سي. هغه جوړښت دا داسې نه سي کولی او نه کوم ترانزیتي کوم استفاده نه کوی سي. او په دې باندې هم کې که چېرې له خپلو حریفانو سره جنګ او جګړه کې ایران بیا هغه ته هغه رقم چې نور هېوادونه ورته ملاتړ کوي ایران یې نه کوي. او په سیستم باندې هم پوهېږي چې دا یو شدیدا دښمن د سعودي او د دغو هېوادو ده او پوتین لیوا د همغو جویې کې په سعودي او خلیج او په دې جویې کې پښه ټینګه کړي نو هلته نه سي کولی. نو بنان هغه دا صرف یو تظاهري مسایل دي او صرف روسیه په ایران باندې خپله وسله خرڅوي نو بل څه نه سي کولی. نو بنان هغه کومه ګټه ایران ته نه کوي. ایران په خپل اوسني دریځ کې که تغییر رانه ولي، تغییرات رانه سي او لاره ځان جوړ نه کړي او زه مطمئن یم جوړې دوی هوښیار دي. بغیر له هغه راتلونکی ښه نه ده. راتلونکی دی به د لیبیا او د مصر او د عراق او حتی د سوریې په برخلیک به دی به بخته کېږي او دا کار کېدونکی ده. حالت موږ ګورو، موږ ایرانیانو سره دلته چې په اروپا په دې ځای کې اړیکه لرو حتی دوی چې کېږي د اخوندانو په ضد باندې همدا اوس مظاهرې کوي. اخوندان یعنې دغه حاکمان چې دي فعلا په ایران کې دوی په خوشحالۍ دوی زیاتره ملاتړ د غرب کې چې فشار پرې راولي ایران سیستم ته باید تغییر ورکړي. دغه سیستم د دوی په ګټه نه ده. دوی ایران مغرضانه سیاست په سیمه کې کړی ده. په ټول ما وخت یادوري وکړه چې هېڅوک له دوی نه پاتې نه ده. هر یو یې ځورونه په خپل وخت په زمان کې په تاریخي ډول دا کار نه کړي. اوس مثلا موږ افغانستان مثال ورکړو، د درانیانو له وخته چې دوی مداخلې کړي دي په یو ډول نه یو ډول تر دا اوسه پورې تر افغانه د امنونو پورې هم د مداخلې کولې. نو بیا دا اوس امنیتي شوی ضرورت لري چې ډارېږي له افغانستان له کوم خطر ورته پېښ نه سي، خپل امنیت تضمین لپاره راځي د امتیازات ورکړي. پاکستان سره اړیکې سمې نه لري، هند سره نه لري. هند لپاره څو خنډه جوړ کړل. دغه لپاره حتی د هند دغه ټاپي پروژه یو وخت د هند لپاره دغه شل کاله جمهوریت کې د ایران لاسه
بندش پیدا کړی و یا مثلا آی پی آی پروژه هم دی خراب کړه پاکستان خراب نه کړه دغه ایران پاکستان انډیا هغه سره قرارداد وکړه دغه ته بل حالات جوړ کړل نو بنان په کچېره سیاست ته تغییر ونه کی حالت زه خنوی نه او بل امریکا متحدین لري امریکا زبرځواک کې واته خاصه وای کله خامنه ای کې نه کله بل کې نه کې چیزه کردانه میتان او دا دی په باطن پیږي چې څه کوي سره قوي اته امریکا خپل مداخله ونه کې هم ته ترکیه او اسرائیل به لدی سره ونه کله د سیستم ټول ټکټ وای ډیره مننه مارس کور ودان چې وخت مراکې ډیره مننه